د لوی خدای په نامه د خبرونو سرچکې په ترموز کې د افغانستان او ازبکستان سوداګریزه غونډه د روان کال په دلو میاشت کې د ښځو د حقونو 10 حقوقي قضیو ته رسیدګي او د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د سختو واورو او بارانونو په اړه د هوا پیژندنې خبرداری. د لوی خدای په نامه سلامونه، وخت مو په خیر. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1403 کال د کب 12 نیټه ده. زه یم د بشپړ خبرونه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي، د ازبکستان د پانګونې صنعت او سوداګرۍ وزیر لزیز قدرتوف په مشرۍ د دواړو هیوادونو سوداګریز پلاوي د ازبکستان په ترموز ښار کې ناسته کړې ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په دې ناسته کې د ازبکستان لخوا د افغانستان په بیلابیل اقتصادي برخو کې د پانګونې پر موضوعاتو لکه د حیرتان بندري ښارګوټي کې د اقتصادي سوداګریز کمپلیکس جوړول، د خوراکي موادو تولید او پروسس، د چرګانو روزنه، د درملو صنعت، د سمنټو او ساختماني توکو تولید، باغداري، د سبزیجاتو او میوو پروسس په اړه خبرې شوې دي. د دې پروژو ارزښت په لومړي پړاو کې له $200 میلیون اوړي او د بلخ، سمنګان، د کندوز ولایتونو کې به عملي کیږي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ویاند مولوي سیف الاسلام خیبر نن د خبري کنفرانس پر مهال وویل چې د روان لمریز کال د سلباغې میاشتې پر مهال په ټول هیواد کې د ښځو حقونو اړوند 10 قضیو ته رسیدنه شوې ده. ښاغلي خیبر زیاته کړې چې په دې میاشت کې نه ښځې د میراث له حقونو برخمنې شوي، د 10 ښځو اجباري نکاح مخنیوی شوی، 7 ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورل شوي دي او 2 ښځې له کورنۍ بند څخه خلاصي شوي دي. د مولوي سیف الاسلام خیبر په وینا امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د ښځو شرعي حقونو ته ژمن دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روغتیایي خدمتونو مرستیال مولوي عبدالولي حقاني ننګرهار کې د سرطاني ناروغیو د جوړېدونکي 50 بستریز روغتون څخه لیدنه کړې ده. عامې روغتیا وزارت وایي چې ښاغلي حقاني د دې ولایت روغتونونو کې رامنځته شوي پرمختګونه ستایلي او ډاکټرانو ته یې سپارښتنه کړې چې د ناروغانو د ستونزو حل او درملنې برخه کې پوره هڅه وکړي. د خبرونو دوام. د عدلیې وزارت وایي چې د سمنګان ولایت په حضرت سلطان ولسوالۍ کې 18,300 جریبه ځمکه امارتي تثبیت شوه. د یاد وزارت په وینا د ځمکو د غصب مخنیوي کمیسیون د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د غصب شویو ځمکو یو شمېر نورې دوسیې هم څېړلې دي. او وروستی خبر. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د سالنګونو په ګډون کابل، هرات، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، تخار، کونړ، نورستان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکنډي، ارزګان، کندهار، زابل، پکتیا، غزني، خوست، پکتیا، ننګرهار، لوګر، میدان وردګ او بدخشان ولایتونو کې د واورې او تیز باران د ورښت او د بادونو د پیښېدو اټکل کړی دی. د ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښه چلند.